ایمان پلورونکي 105مه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو د تیری برخې په پای کې تاسو واورېدل چې سپی داود ته وویل زما کلی اوس لرې نه دی، که ته زما سره په خوښه پاتې نه شې نو زه دې په زور پاتې کوم. تا زما زخمي روح ته ډاډ وربښلی دی، ما دومره خوږې خبرې هېڅکله نه وې اورېدلې. زه خپل کور ته ځم، زه بیا د موصل پوځ ته هېڅکله نه ورځم، او زه هیله لرم چې ما ته به د خلاصون او نجات لاره راوښایې. ورونو د موصل والي سیف الدین په خام کور کې په درانه خوب ویده و، ځکه چې هغه څو شپې خوب نه و کړی. هغه دومره کلک ویده و چې کله د کور دروازه وټکېدله نو د هغه سترګې خلاصې نه شوې. او ورونو په دې حالت کې شپه هم نیمایي تېره شوې وه. د بوډا سترګې خلاصې شوې، د هغه لور او انګور دواړه راپاڅېدې. بوډا په ستړې ژبه وویل معلومیږي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي ځغلولی کوم سالار یا قومندان به وي چې په لاره کې کور نه دی پکار. هغه دروازه پرانیستله نو دوه سپاره ولاړ وو. سپاره دواړه له اسونو څخه راښکته شوي وو. حارث سلام وکړ نو بوډا په هغه پورې ځان ونیو. هغه د محبت څرګندونه په داسې کلماتو سره وکړه: زما ګرانه زویه، زه په دې ډېر خوشحاله یم چې د بد مرګ څخه راخلاص شوی یم. که چیرې مړ سوی وای نو خلکو به تل ماته ویل چې ستا زوی د اسلامي لښکرو په خلاف په جګړه کې وژل سوی دی. هغه د خپل زوی د ملګري داود سره هم ستړې مشې وکړه. ورونو داود څه ویل غوښتل، خو بوډا په خوله لاس ورکېښود. بیا یې په خپ آواز سره وویل: ستاسې پادشاه او سپاه سالار سیف الدین دننه ویده دی، اسونه بل لوري ته غلي وتړئ او بیا راشئ. حارث وپوښتل: دلته څرنګه راغلی دی؟ بوډا په خپ آواز وویل: د ماتې خوړلو څخه وروسته دننه ولاړ شئ. اسونه یې د بل لوري څخه ننایستل. حارث او داود هغه خونې ته ولاړل چیرې چې د هغه مېرمن او پیغله خور ناستې وې. ورونو حارث خپل پلار ته وویل: د ده نوم داود دی، د ده څخه زما غوره دوست نشي پیدا کېدلی. بوډا د داود څخه وپوښتل: آیا ته هم د جګړې څخه راتښتېدلی یې؟ داود وویل: زه سرتېری نه یم، زه موصل ته ځم. د جګړې په سبب له لارې څخه یوې خوا ته شوم. په لاره کې حارث راسره ملګری شو نو ځکه دې لوري ته راغلم. حارث وپوښتل: ما ته دا ووایه چې سیف الدین زموږ کور ته د څه لپاره راغلی دی؟ ورونو بوډا داود او حارث ته وویل: هغه نن شپه راغلی دی او د هغه سره د نور کسان هم وو، یو نایب سالار او بل قومندان. هغوی دواړه یې چیرې واستول، خو د هغه دا خبره زما غوږونو ته راورسېدله چې هغو کسانو ته یې وویل چې پوځ سره یو ځای کړه، بیا ووایه چې زه موصل ته راشم او که نه. زه هغه وخت دروازې ته نږدې وم چې ته دا خبره کوله. هر څه مې په خپلو غوږونو باندې واورېدل. ورونو داود چې یو مجاهد و له بوډا څخه یې وپوښتل: آیا ته د هغه د خبرو څخه داسې پوهېږې چې هغه به خپل پوځ سره یو ځای کړي او په سلطان صلاح الدین ایوبي به سمدستي برید وکړي؟ بوډا وویل: اوس سمدستي خو دومره وېرېدلی دی چې ما ته یې وویل چې څوک درڅخه خبر نه شي چې زه دلته یم. او بوډا پسې وویل: زه د خپلې تجربې په بنسټ دا وایم چې د هغه اراده همدا ده چې هغه به د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف جنګېږي. هغه خپل بل ملګری قومندان حلب ته استولی دی. حارث وویل: زه به هغه اوس وژنم. هغه مسلمانان د مسلمانانو په خلاف باندې جنګولي دي، د الله اکبر نارې وهونکو یو د بل وینې تویې کړي دي، زه یې لیونی کړی یم. ورونو هغه له غوسې څخه ډک پورته شو، په دیوال کې ځوړنده د پلار توره یې راواخیسته. خو ورونو پلار هغه د شا له خوا څخه راکلک کړ. داود یې مټ کلک ونیو. حارث همداسې زور لګاوه چې پلار یې ورته وویل: د هغه وژل څه ګران کار نه دی، هغه په درانه خوب ویده دی. زه په دې کمزور لاسونه هم هغه وژلی شم، د هغه مړی چیرې پټولی هم شم، خو د هغه دوه ملګري چې تللي دي هغه موږ نه پرېږدي، هغه به موږ په شک کې نیسي. نو ستا په ځوانه مېرمن او ځوانې خور باندې به څه حالت راځي؟ که موږ هر څومره ورته ووایو چې هغه له دې ځایه تللی دی بیا هم نه مني.
ځکه چې ده هغوی ته ویلي دي چې زه ستاسې تر راتګ پورې همدلته یم. حارث خپل پلار ته وویل د دې څخه معلومیږي چې تاسې هم سیف الدین ښه سړی ګڼئ، نو تاسې به د مسلمان جګړه د مسلمان په خلاف باندې هم روا بولئ. خو ورونو بوډا چې یو هوښیار سړی و هغه وویل د دې یو لامل شته چې زه هغه په خپل کور کې نه وژنم. ما هغه ته په ډاګه وویل چې زه تا ښه نه بولم. نو هغه ما ته وویل چې ته د سلطان صلاح الدین ایوبي ملګری یې. هغه ما ته دا خبره هم وکړه چې که ستا زوی وژل شوی وي نو تا ته به ډېر مال او دولت درکړم. خو ما ورته وویل چې زه د خپل زوی د شهادت هیله مند وم، نه د بد مرګ. بوډا پسې وویل سیف الدین زما په نظریاتو پوه شوی دی، که موږ هغه ووژنو او مړی یې پټ کړو نو د هغه نایب سالار به موږ سمدستي نیسي چې تاسې د سلطان صلاح الدین ایوبي پلویان یاستئ، نو د موصل والي همدا تاسې وژلی دی. حارث له داود څخه وپوښتل داود وروره ته ووایه زه څه وکړم؟ تاسې زما حالات لیدلي وو، تاسې ویلي وو چې الله پاک تاسې د ګناه د کفارې لپاره ژوندي پرېښي یاستئ. د ده څخه لویه نیکي څه کېدای شي چې زه هغه سردار ووژنم چې په زرګونه مسلمانان یې په خپلو کې سره ووژل. ته خو پوه او عالم سړی یې، زه څه وکړم؟ داود وویل د دې یو سړي د وژلو څخه هېڅ په لاس نه راځي. د هغه نور دوستان شته چې په حلب او حرن کې دي، د هغوی ډېر سالاران دي او درې لوی لښکر یې هم ورسره دي. یوازې د سیف الدین په وژلو هغوی ټول وسلې نه غورځوي، د وسلې غورځولو طریقه بېله وي. د دې لاره دا ده چې دا ټول د جګړې په میدان کې داسې بېوسه شي چې ټول وسله وغورځوي او د سلطان صلاح الدین ایوبي شرایط ومني، او دا کار د سلطان صلاح الدین ایوبي څخه پرته بل څوک نشي کولی. حارث وویل زما په سینه کې چې کوم اور لګېدلی هغه به څرنګه سوړ شي او ماته به الله تعالی د درې مجاهدینو وینه څرنګه وبخي. ورونو داود ډېر زیات خوشحاله و چې هغه د خپل مقصد سیف الدین تیار په دې کور کې په لاس ورغلی، خو هغه د حارث او د هغه د پلار په هکله باندې اندېښنه کوي چې هغوی ته حال ووایي او که نه. هغه باید هیڅ چا ته هم ونه وایي چې دی د څه لپاره دلته راغلی دی، خو د دې څخه پرته کار هم نه کېده. ورونو بالاخره هغه فیصله وکړه چې هغوی دواړه خبر کړي تر څو کار ورڅخه واخیستلی شي، خو مخکې باید د هغوی نظر وګوري چې څومره ورسره ملګرتیا کوي. هغه غوښتل د سیف الدین څخه ټول معلومات ترلاسه کړي او دا په هغه صورت کې کېدلی شو چې پلار او زوی دواړه ورسره مل شي. ورونو پلار او زوی دواړه د سیف الدین مخالف او د سلطان صلاح الدین ایوبي پلویان، نو داود د خپل هدف پوره کولو لپاره هغوی ته داسې خبره وکړه چې هغوی پوه نه شي او مطلب ورڅخه په لاس راشي. داود د هغوی څخه وپوښتل که زه تاسې ته داسې طریقه در وښایم چې په راتلونکي وخت کې سیف الدین د پورته کېدو نه شي نو تاسې زما سره ملګرتیا کوئ؟ ورونو د حارث پلار ورته وویل که ته زما د زوی په شان په احساساتو فیصلې نه کوې نو زه در سره ملګری یم. ورونو خو هلته حارث بیا وویل زه د وژلو څخه پرته په بل شي فکر نه شم کولی. داود دواړو ته په کتلو سره وویل که تاسې دواړه د خپل عقل او احساساتو واګی ماته په لاس کې راکړئ نو زه به ستاسې په لاس داسې کار سرته ورسوم چې ستاسې روح به پرې ډاډه شي. ورونو په دغه حالت کې د حارث مېرمن او خور یو لوري ته ناستې وې او خبرې یې اورې. داود هغوی دواړو ته وکتل او بیا یې وویل ما ته قرآن مجید راکړئ. د حارث خور پورته شوه او قرآن مجید یې راواخیست، لومړی یې په سترګو کېښود، ښکل یې کړ او بیا داود ته ورکړ. داود ته قرآن کریم واخیست، لومړی یې په سترګو کېښود، بیا یې ښکل کړ او قرآن کریم یې خلاص کړ. هغه په یو ځای باندې ګوته کېښودله او ټولو ته یې دغه آیتونه تلاوت کړل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك
ونذرك في الأذلين صدق الله العظيم. ژباړه: شیطان هغوی په خپل واک کې نیولي. د الله جل جلاله یاد د هغوی له ذهنونو څخه وتلی دی. دا د شیطان ډله ده او واورئ چې د شیطان ډله تاواني ده. هغه څوک چې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي هغوی به خوار او ذلیل وي. ورونو، دا د سورة المجادله 19 او 20 نمبر آیتونه وو چې د قرآن مجید په خلاصولو باندې همداره واوښتل. ورونو، داود وویل دا د الله تعالی کلام دی، ما په خپله خوښه دا نه دی خلاص کړی. دا کلمات خپله زما مخې ته راغله. دا د الله تعالی حکم دی او دا زیری هم دی. قرآن مجید ټولو ته ویلي چې دا د شیطان ډله او لښکر دی. خو زه تاسې ته د خپل پیر او استاد سبق در په یادوم. بېشک الله جل جلاله فرمایلي چې کوم کسان د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي هغوی به ذلیل، سپک او خوار وي. خو هغوی به تر هغې خوار، ذلیل او سپک نشي تر څو چې موږ د هغوی د خواري او ذلت وسایل برابر کړي نه وي. دا زموږ مسؤلیت دی چې هغوی خوار او ذلیل کړو. ورونو، هغه قرآن مجید په دواړو لاسونو کې ونیو او نورو ته یې وړاندې کړ او بیا یې وویل تاسې هر یو په دې الهي کلام باندې خپل ښي لاسونه کیږدئ او دا ووایي چې د راز څخه به پرده نه پورته کوئ او د حق په لاره کې به خپل ځانونه قربانوئ. ورونو، ټولو چې دواړه ښځې هم پکې شاملې وې په قرآن مجید باندې لاس کېښود او قسم یې وکړ. قرآن مجید چې په هغوی کوم اثر وکړ د هغه اثر نښانې د ټولو په څېرو کې څرګندې وې. په ټولو باندې چوپتیا راغله او ټولو داود ته په غور سره کتل. داود وویل تاسو ټولو په قرآن مجید لاس کېښود او قسم مو یاد کړ. الله تعالی قرآن مجید تاسې په ژبه را استولی دی. تاسې د دې مقدس کتاب په ټکي ټکي پوهیږئ. که تاسې د دې قسم څخه مخالفت وکړ نو د هغه سزا په قرآن مجید کې لیکل شوې ده. تاسې به هم د شیطان په هغه ډله کې شمار شئ چې د هغوی په نسبت سپکاوی او خواري ده. ورونو، بوډا په حیرانونکي اواز د داود څخه وپوښتل ته د کوم لوی عالم مرید ښکارې؟ داود وویل زما سره کوم علم نشته، زما سره عمل دی. ما د قرآن مجید په رڼا کې خپل سر په لاس کې نیولی او دلته راغلی یم. دا سبق کوم عالم نه بلکې سلطان صلاح الدین ایوبي را کړی. زه د موصل نه بلکې د دمشق اوسېدونکی یم. زه د سلطان صلاح الدین ایوبي را استول شوی استازی او جاسوس یم. دا دی هغه راز چې د هغه د پټ ساتلو قسم تاسې کړی دی چې د دې څخه به په هیڅ صورت کې پرده نه پورته کوئ. ما ته ستاسې د ټولو د مرستې او کومک اړتیا ده. تاسې ما ته ډاډ راکړئ چې زه څه وایم هغه به تاسې سرته رسوئ. ورونو، بوډا وویل بس موږ قسم خوړلی، ته خپل مقصد او مطلب څرګند کړه. داود وویل ما ته د الله تعالی خوشحالي په لاس راغلې. د چا له سینې څخه چې ما راز اخیستل غوښتل او بیا مې سلطان صلاح الدین ایوبي ته رسول، هغه د دې چت او بام لاندې ما ته په لاس راغی. ما ته الله تعالی دا لار راوښودله. زه دا معلومول غواړم چې سیف الدین او د هغه ملګري څه پلان لري. که هغوی جګړه کوي یا د هغې لپاره تیاري نیسي نو مخکې له مخکې ختمول ضروري دي. کیدای شي سلطان صلاح الدین ایوبي چمتو نه وي او دوی حمله وکړي نو بیا به څه کیږي؟ حارث وویل آیا ما ته اجازه شته چې زه د زرګونو مسلمانانو قاتل ووژنم؟ داود ځواب ورکړ دا به زه درته ووایم، ځینې وخت وژل ګټه نه رسوي. ته به هر ګام په پوره حوصله سره پورته کوې. موږ به سیف الدین تر سترګو لاندې ساتو لکه څرنګه چې هغه پټ شوی دی. ما او حارث به هم هغه ته داسې پټېږو. ورونو، سیف الدین په خونه کې کلک ویده و چې لمر ښه راپورته شو نو د هغه سترګې خلاصې شوې. د حارث خور او مېرمن هغه د خوراک او څښاک کېښود. هغه د حارث خور ته په غور سره وکتل او بیا یې وویل تاسې چې زما دومره خدمت کوئ زه به د هغې دومره بدله درکړم چې ستاسې په خیال کې به هم نه راځي. زه به تا په خپل قصر کې وساتم. خو ورونو، نجلۍ په مسکا سره وویل که موږ تا په دې جونګړه کې وساتو نو ته نه خوشحالېږې؟ زه خو د دښتې په یو جونګړه کې هم له تاسې سره خوشحاله یم. سیف الدین وویل نه، ته باید د ګلانو په منځ کې وساتل شي. نجلۍ وپوښتل آیا ته په دې باوري یې چې بیا به د قصر په نصیب شي؟ سیف الدین وویل دا خبره تا څنګه وکړه؟ نجلۍ وویل ستا حالت مې چې ولیده د بادشاه پټېدل په جونګړه کې دا معنا لري چې د هغه څخه حکومت تللی دی او پوځ ورڅخه لاس اخیستی دی. سیف الدین وویل پوځ ما څخه لاس نه دی اخیستی، زه د لږ ارام لپاره دلته پټ شوی یم. قصر یوازې زما لپاره نه بلکې ستا لپاره هم په نصیب کیږي. آیا ته زما سره تلل خوښوې؟
ورونو د حارث میرمن د خونې څخه وتلې وه او خور یې د سیف الدین سره نږدې کېناسته او بیا یې وویل که زه ستا پر ځای وای نو ما به سلطان صلاح الدین ایوبي ته د ماتې ورکولو څخه مخکې د قصر نوم په خولو هم نه یاداوه که تا زه خوښه کړې یم نو زه تا ته وایم چې ستا تښتېدل او دلته پټېدل زما هېڅ نه دي خوښ خپل پوځ سره یو ځای او بیا په سلطان صلاح الدین ایوبي برید وکړه ورونو نجلۍ ډېره ساده پاده وه خو په دې سادګۍ کې حسن هم و د هغې په شونډو داسې مسکا وه چې هم شیطانت او هم مینه او محبت پکې نغښتي وو نجلۍ وویل زه شهزادګۍ نه یم په دې ډبرو او قبرونو کې پیدا شوې او هم دلته لویه شوې یم زه د سپایي لور او د سپایي خور یم زه ستا سره قصر ته نه بلکې د جګړې میدان ته ځم آیا ته زما سره د تورې وهلو مقابله کوې په ډبرو او قبرونو کې زما سره اس ځغلوې سیف الدین وویل ته خو یوازې ښایسته نه بلکې جګړه کوونکی هم یې بیا د هغې په ویښتانو لاس راکش کړ او دا یې وویل داسې ښکلي ویښتان ما لومړی ځل لیدلي دي نجلۍ د هغه لاس په قراره لرې کړ او بیا یې وویل ویښتان نه بلکې مټې تا ته اوس ما د ویښتانو اړتیا نشته بلکې د مټو اړتیا ده ما ته ووایه چې ستا پروګرام څه دی ورونو سیف الدین وویل ستا پلار خطرناک سړی دی هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي ملګری دی هغه ما شاید خوښ نه کړي زه ویرېږم چې هغه ما ته دوکه رانه کړي نجلۍ په کړاس کړاس وخندل او بیا یې وویل هغه بوډا سړی دی معلومه نه ده چې هغه ستا سره څه ډول خبرې کړې هغه خو د شپې څخه را په دې خوا موږ ته ستا تعریفونه او ستاینې کولې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي یوازې نوم اورېدلی دی هغه نور نه پېژني د هغه څخه تاسې مه ویرېږئ کمزوری سړی ستاسې څه کولی شي ما امتحان کړی سیف الدین هغې ته خپل لاس ور اوږد کړ نو نجلۍ شاته شوه او ویې ویل زه تا له خپل بدن څخه نه بې برخې کوم زه به خپل ځان تا ته سپارم خو هغه وخت چې کله تاسې سلطان صلاح الدین ایوبي ته ماتې ورکړئ اوس تاسې په ستونزو کې راګیر یاستئ زما څخه لرې اوسئ ستاسې اراده څه ده خو ورونو سیف الدین عیاش او د ښځو ښکاري و ښکلې او ښایسته نجونې د هغه لپاره څه نه اشنا نه وې خو هغه په دې نجلۍ کې داسې څه ولیدل چې هېڅ ورته نه تسلیمېده د هغه په وړاندې نجونو خپل ځانونه قربانول دې نجلۍ په هغه داسې وار وکړ چې د هغه غیرت یې را بیدار کړ ورونو سیف الدین وویل واوره نجلۍ ته غواړې زما نارینهتوب امتحان کړې اوس به زه ستا د بدن سره هغه وخت لاس لګوم چې کله د سلطان صلاح الدین ایوبي توره زما په لاس کې او د هغه په اس باندې سپور وم ته ژمنه وکړه چې ته به ما ته راځې نجلۍ وویل آیا تاسې ما د جګړې میدان ته له ځانه سره ولئ سیف الدین وویل نه داسې نه شي کېدی زه به اوس پوځ تیاروم ما یو سړی موصل ته استولی ما هغوی ته احوال استولی چې پوځونه تیار کړي چې سمدستي په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې حمله وکړو تر څو هغه زموږ د ښارونو محاصرې ته رانه شي تر نن ماښام پورې زموږ دواړه ملګري راځي نو معلوم به شي چې په حلب او حرن کې پوځونه په څه حالت کې دي موږ ماتې نه منو سمدستي به ځوابي حمله او برید کوو ورونه د سیف الدین شخصیت یوازې ایمان پلورل او د ښځو ښکار کول ځکه نو هغه یوې ساده پاده نجلۍ دومره تر اثر لاندې راوست چې هغه ډېر مهم پوځي راز هم ورته رسوا کړ ورونه نجلۍ د دې خبرو اترو تر اورېدو وروسته د هغه لاسونه ښکل کړل او بیا له خونې ووته ورونه له هغه سره چې کوم دوه ملګري وو یو یې موصل او بل یې حلب ته استولی و د حارث خور دا خبره خپل پلار ورور او داود ته وکړه د هغه اراده دا ده چې درې واړه لښکرې سره یو ځای او بیا په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې برید وکړي تر څو هغه د دوی ښارونه محاصره نه کړي او نجلۍ پسې وویل کله چې ملګري راسي معلومه به شي چې د هغوی پوځونه د جګړې وړ دي او که نه ورونو د دې نجلۍ نوم فوزۍ و دومره چالاکه او تیزه نه وه خو هوښیاره او اسلامي جذبه او احساس ورسره و داود هغې ته ویلي و چې د سیف الدین له سینې څخه راز راوباسي فوزۍ ته داود طریقه او چل ښودلی و خدای هم ورته ویلي و چې هغه عیاش او بدکاره انسان دی نو د هغه د جال څخه به ځان ساتي فوزۍ چې کومې خبرې د سیف الدین څخه واخیستې هغه د دې وړ وې چې باید د هغه پسې شي نیمه شپه وه چې د بوډا سترګې پرانیستل شوې هغه د دروازې او اسونو اواز واورېد نو دروازه یې خلاصه کړه ګوري چې د سیف الدین نایب سالار ولاړ دی بوډا آس یې ولوري ته بوته او نایب سالار د سیف الدین خونې ته ورغی بوډا د هغه څخه د خوراک او څښاک په هکله وپوښتل خو هغه انکار وکړ نو بوډا بیرته ورڅخه راغی خو داسې سلوک یې ورسره وکړ چې د هغوی غلام وي ورونو سیف الدین بوډا ته وویل ویده شه نو هغه د خادم په شان راووت او لاړ بوډا داود راپاڅاوه او دواړه د دروازې شاته ودرېدل
ورونو نایب سالار وویل ګمشتګین د الملک صالح سره دی. ما چې په موصل کې حالات ولیدل ښه دي او موږ کولی شو جګړه وکړو. سلطان صلاح الدین ایوبي په ترکمان کې دی. صلیبي سلاکاران وویل چې هغه د الجزیره او د یاربکر څخه نوي کسان پوځ کې څیره کوي، نو داسې معلومیږي چې هغه سمدستي د پرمختګ پلان نه لري. او له خیمو څخه داسې معلومیږي چې هغه ډېر وخت تېروي او هغه په دې هیله دی چې موږ زر تر زره جګړه نشو کولی. زموږ د موصل د پوځ درېیمه برخه کسان شته او نور څومره شوي او څه درک نه لري. ورونو سیف الدین وپوښتل آیا دا امکان لري چې په دې پوځ سره موږ په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې حمله وکړو؟ نایب سالار وویل یوازې زموږ پوځ د حملې لپاره بس نه دی. د صالح او ګمشتګین ملګرتیا ضروري ده. زموږ د سلاکارانو یعنې صلیبیانو هم همدا خبره خوښه ده. سیف الدین وپوښتل ته هغوی ته ویلې چې زه دلته یم؟ نایب سالار وویل ما دا ځای ورته ونه. ما ورته وویل چې هغه د ترکمان په شاوخوا کې ګرځي او د سلطان صلاح الدین ایوبي حالات په خپلو سترګو څاري تر څو د راتلونکي جګړې پلان جوړ شي. زما په فکر ستا تلل 3-4 ورځې وروسته موصل ته کېدای شي. ورونو څه فکر کوئ چې آیا سیف الدین به له دې ځایه څخه ولاړ شي او په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې به حمله وکړي؟ او څه فکر کوئ چې داود به وکولای شي سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته دا راز ورسوي؟ او څه فکر کوئ چې سالار به نور کوم رازونه راوړي وي چې په نیمه شپه کې سیف الدین ته وایي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له جهادي تفسیرو